السلام علیکم ملګرو، امید ساتم چې ښه به یې د ژوند په ښو ساعتونو کې به یې. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری میا اکرم علي د خپل یوټیوب چینل اکرم علي 107 نه. ډېر ملګري دا پوښتنه کوي چې موږ دپاره د کاین ماسټر کم ایډیټینګ چې دی د هغې طریقې نه راځي، موږ له د هغې زده کولو طریقې وښایه. نو ډیرو ملګرو ته خو په واتساپ باندې مې هم طریقې ولیږلې، خو هر کله چې پریکټیکل یو کار وشي نو د هغې بیا ځان نه مزوي. نو غوښتل مې چې مکمل کور تر تاسو دروښایم. نو که چېرې تاسو هم غواړئ چې مونږ د کاین ماسټر په ذریعه باندې ښه ایډیټینګ وکړو، نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. د هغې نه مخکې که کوم ملګري زموږ چینل اکرم علي 107 ته په اول ځل راغلي یئ، مهرباني وکړئ دا چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې د خپلو ملګرو سره شیر کړئ، او نورې هم چې تاسو ته څه قسمه ویډیوګانې ضرورت دي موږ سره د کمنټس د لارې یا د واتساپ په نمبر رابطه کولی شئ. خو به هر حال نن زموږ خبره ده په ایډیټینګ په باره کې. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې په پوره دنیا کې قسم ایډیټینګ دپاره اپسونه شته، لکه ویډیو شو یا ویډیو ایډیټر شو یا ولاګز ایډیټر شو یا نور داسې ویډیو کټر شو، ویډیو کمپریسر شو. ډیر بې انتهایی اپلیکیشنې د ایډیټینګ دپاره شته. خو که چېرې تاسو سوچ وکئ نو زیات تر کم استعمالیدونکی اپلیکیشن چې دی هغه دی کاین ماسټر. بیا که چېرې تاسو له دې نه پس بیا لږ سوچ وکئ په کاین ماسټر کې چې کوم دی ډېرې کاین ماسټر دي، خو په ښه طریقه چې کم ایډیټینګ کیږي چې واټر مارک نه وي، مطلب ستاسو په موبایل د سکرین له پاسه کم یو سایډ ته کاین ماسټر چې کم لیکایي راځي چې دا پکې نه راځي، نو هغې ته بیا وایي کاین ماسټر پرو. تاسو له د ټولو نه اول پکار دی چې هغه کاین ماسټر ځان دپاره پیدا کړئ، یا د کروم براوزر نه یا د یو سی براوزر نه یا د پلی سټور نه یا وغیره. که کمو ملګرو ته د هغې اپلیکیشن ضرورت وي، تاسو ته د ډسکرپشن نه هم لینکس میلاویدی شي، او یا په واتساپ باندې میسیج کولی شئ، تاسو ته به میلاو شي. هر کله چې تاسو سره کاین ماسټر اپلیکیشن وي، په هغې باندې تاسو خپل هر قسمه ویډیوګانې ایډیټ کولی شئ. که چېرې تاسو په هغې باندې انټرټینمنټ ویډیوګانې هم ایډیټ کولی شئ. که چېرې تاسو خبرونو چینل وي د اردو یا د پښتو، تاسو هم په هغې ویډیوګانې ایډیټ کولی شئ. یا که چېرې نور ستاسو داسې څه قسمه ویډیوګانې وي، هغه که د ټیک ټاک وي یا د واتساپ د سټیټس وي یا د انسټاګرام دپاره وي یا د نور داسې څه قسمه د فیسبوک دپاره شو، یا نور داسې څه تصویران جوړول یا کټ کول یا د تصویرانو سایز سیوا کول یا تصویرانو نه ویډیو شکل جوړول او بیا پې بیکګراوند میوزیک او وایس اوور لګول. دا څومره هم طریقې چې دي دا ډېر په اسانه سره په کاین ماسټر باندې کیږي. خو هر کله چې تاسو کم یو کار کوئ نو اوله کې لږ مشکلات راځي. نو که چېرې تاسو غواړئ چې مونږ هم په ښه کوالټۍ کې خپلې ویډیوګانې ایډیټینګ وکړو چې زیات سبسکرایبر، ویوز، واچ ټایم پرې راشي، او یا ځان له د واتساپ سټیټس دپاره ویډیوګانې جوړوئ، نو انشاءالله د کاین ماسټر پوره کورس به تاسو ته پښتو کې میلاو شي زمونږ د چینل اکرم علي 107 نه. کم ملګري چې په دې کورس کې شاملېدل غواړي، مهرباني وکړئ زمونږ چینل سبسکرایب کړئ چې ټولې ویډیوګانو ته تاسو وخت تر وخته میلاو شي. نو انشاءالله په بله ویډیو کې به د کاین ماسټر اولنی سټیپ مطلب شروع کوو. د هغې نه مخکې که کومو ملګرو سره کاین ماسټر وي نو هغه دی
په هغې عمده طریقه تاسو زده کولی شئ، خو مطلب کم کاین ماسټر لیکایي چې ده هغه به ستاسو په ویډیو کې بیا ښکارېږي. که چېرې تاسو غواړئ چې مونږ ویډیو په ښه طریقې سره ایډیټ کړو، خو هلته د اپلیکیشن کم نوم چې دی چې هغه ستاسو د ویډیو په یو سایډ کې هم نه ښکاري، نو تاسو له بیا پکار دی کاین ماسټر پرو. نو تر هغې پورې مال اجازت راکئ، په لوی الله مو سپارم او د الله په امان. کومو ملګرو ته چې لینکس په ډسکرپشن کې میلاو نشي، مونږ سره په دې نمبر رابطه کولی شئ.